تازه اسلامي امارات د افغان ښځو لپاره یو بد خبر اعلان کړی ده چې څه دي نور جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د ښځینه کارکوونکو لپاره د 15,000 افغانیو معاش موضوع لا هم نه ده حل شوې او په دې اړه هغه زما خپور شوی غږ په ناسم پوهاوي پسې یو بل ناسم پوهاوی رامنځته کړی دی. نوموړی ادعا کوي چې هغه غږ یوې مېرمنې ته د هغې له پرله پسې شکایتونو وروسته د دې لپاره استولی و چې د هغې تسلي پرې وشي. د ښځینه کارکوونکو د معاشونو په اړه به مالیې وزارت په خپل وخت کې وضاحت ورکړي. وړاندې مجاهد ویلي و چې دندو ته حاضرېدونکو مېرمنو ته به د هماغه ادارې د معاش طرزالعمل پر اساس خپل معاش ورکول کیږي او هغوی به چې په کور ناستې د 15,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. خو اوس یې بیرته خپله خبره واخیسته. د ملا هبت الله د حکم پر اساس د مهال د خصوصي سکتور او حکومتي سکتور ټول ښځینه کارکوونکو لکه ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو ته هماغه 15,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. خو سمدستي له دې ډلې د ښځینه ښوونکو معاشونه هم تر امرسني بند شوي دي. درنو لیدونکو، تاسو هم خپل نظرونه کمنټ کې شریک کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښه شوی.